که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک اوس راځه په اپلیکیشن پارتس باندې کار کوم چې مثلا دا اپلیکیشن پارتس دي مثلا کویک سٹارټ لایک د بلانک فارم دا فارمونه دي زه یو بل نوې ډیټابیس جوړوم په دې ډیټابیس کې به په دې باندې ډیټابیس 1 کریټ په دې کې به دلته کار وکړو کریټ اپلیکیشن فارم مثلا کانټاکټ اپلیکیشن فارم دا ګوره دلته مثلا د دې ټول ریپورتونه هر څه مثلا چیک کړئ جوړ کړئ ګوره کانټاکټ لیست مثلا دا ګوره په دې شکل سره ډیزاین تاسو کولی شئ لکه هغسې خپل د ډیټابیس لپاره دا ډیزاینونه هم وکاروئ لکه دا ګورئ په دې شکل سره مثلا دلته دا ډیزاین وکاروئ دا پکچر دا شیونه اډ کړئ پکې کولی شئ چې مثال اډ کړئ دا چې دي ریپورټونه دي دا چې د اپلیکیشن پارت مثلا چې تاسو په دې کې اضافه کولای شئ بیا کریټ ته راځم دا ګوره اپلیکیشن فارم دلته د فارم یو فارم ډیالوګ فارم اضافه کوم لکه دغه فارم د سیو ان کلوز د دوه بټن لري یو مثلا یو ډیټا انټری پکې ډیټا انټری جوړه بیا سیو ان کلوز او یا راځي مثال بل پارتس د دې جوړه مثلا لکه میسج دا لکه دلته میسج د لپاره ګوره دا بل پارت مثلا ته میسج شي یا نو دا ډیزاین نه دي تاسو کولای شئ چې د خپل کار لپاره وکاروئ میډیا مثال د میډیا لپاره دا ډیزاین دلته ما راوستل مثال په دې شکل سره لیبل ورکولای شئ میډیا دغه لپاره کار کولای شئ دا مثال تاسو کولای شئ چې دیز نه نوي سیستمونه یوزرز مثال دا د یوزرز دغه ونسئ کانټاکټ نیکسټ او کریټ مثال دا جوړ کړئ مثال دا ګورئ دا یوزر ټیبل دی ګورئ یا چې دی یوزر ټیبل په دې کې جوړ شو یوزر ماین مثال دا ګوره د یوزر ماین ټیبل دا په خپله اتومات باندې دا ګوره راغله ګورې په دې شکل سره کلوز سیو ان کلوز مثال هر ډیزاین چې تاسو ورکړئ دغه تاسو خپل ډیټابیس ته امپورټ کولی شئ او هلته ترې نه استفاده کولی شئ یا په خپل ډیټابیس کې کریټ کړئ همدغه مثال فیلډونه په خپله یعنې په همدغه ډیزاین کې تاسو کولی شئ د دې ډیزاین نه استفاده وکړئ یا راشئ دلته ورته چې فایل نیو دلته وګورئ چې یو ډیټابیس راوړئ asset tracking database مثال ان همدغه ډیټابیس کې خپل ټیبل واچوئ مثال په دې باندې اوس تاسو پوه شئ چې څنګه چینج کړئ لکه دا ګورئ مثال په دې شکل سره دا ټول خپل سیستم جوړ کړئ لکه دا ان ټیبل هم دلته لینک کوي شو ان هایډ فیلډس مثال دغه ډیټا انټری لپاره سرچ دا ټول همداسې دغه باندې کار کوو د دې نه به اډوانس نور شکلونو باندې کار کوو خو دلته تاسو دا کولای شئ چې راسن په دې باندې کار وکړئ ځکه چې اوس زه د فارم نه نور زم تیریږم ریپورټ باندې اوس کار کوم بیا درته فارم سره د مجیول او وی بی ای کوډ دلته یا ماکرو بیا بیرته په فارم سره کار کوم نو زیاتره شي نه دی فارم کې ما تر اوسه کار تاسو ته نه دی کړی او په هغې باندې کار کوم اډوانس لیول چې څنګه مثال فلټر کوي ډیټا خپل فلټر کوي څنګه مثال کوئري ایکسپورټ کوي څنګه ریپورټ ایکسپورټ کوي مثال څنګه بعضې نور کامبو باکس کاسکیټینګ سلیکشن جوړ کوي چې مثال کم یو سلیکټ کم مثال پروینس سلیکټ کم ډسټریکټ راشي ډسټریکټ سلیکټ کم ویلیج راشي په دغه شکل سره نور کار کوو مخکې ځو او د دې پسې د فارم پسې په ریپورټ باندې کار کوو مننه چې تر دې دمه زما سره وئ دا ویډیو هم د نور ملګرو سره هم شریکه کړئ چې تر څو هغوی هم ترېنه ګټه پورته کړي خپل وړاندیزونه مو د کمنټ په برخه کې زما سره شریک کړئ په خپله ژبه مو مهارتونه پورته کړئ مایکروسافت اکسس په پښتو ژبه